بس دوستانو موږ له شوق نه یو ډاکوګان شي اوس واس نورو ډاکوګانو موږ په ډاکې مجبور کړي موږ خو ایم اے ډاکوګان ایم اے شپاړس جماعت سبق مو ویل او هغه په میټرک کې لا پیل هغه د ماما اکا او خاله په سفارش باندې د سرو زرو کرسۍ ته ورسېدل او موږ چې نن سفارش درلودی خو نه لر او نه خشمړې لر موږ پر هغه ځای ولاړ یو لکه پخوا چې ولاړ وو ډاکو زه هم یم ډاکو هغه هم دی خو فرق دا دی چې زه رښتیا وایم او د ډاکو کلمې په غاړه کړي زه اوس هم وایم چې زه ډاکو یم او هغه دوه رنګه چې دننه خو ډاکو دی خو ښه استري کړی پتلون او سپینه جوړه خالي یې په غاړه وایي زه سفید پوشه یم شپاړسم پاس ډاکو یونین شپاړسم پاس ډاکو یونین شپاړسم پاس ډاکو یونین دوستانو هغه ورځ ډېر خوشحاله شو وایي پبلک سایکل کمیشن ته 4 سیټه راغلي 4 سیټه بس زه د خوشحالۍ خپل په جامو کې بیا نه ځایېدلم سړی دغه دیوار په منډه ورغی لیکن خبر یاست چې زه هلته ورسېدم څه مې واورېدل مې اورېدل چې 2 سیټه خو خرڅ سوي او 2 په خپلو خپلوانو ویشل سوي دي عجبه کیسه ده د دوی دپاره ډول او زموږ دپاره بین شپاړسم پاس ډاکو یونین شپاړسم پاس ډاکو یونین شپاړسم پاس ډاکو یونین بس دوستانو بین خو به تاسې پېژنئ بینو څه ته وایي نن سبا په هره دروازه باندې لیکلي دي BAN پوه شوه د دې مطلب څه شی دی مطلب یې دا دی چې بې له خشمړو اسامي نسته نو دغه مطلب دی د بی مطلب دی بې له خشمړو او د ا مطلب دی اسامي او د عین مطلب دی نشته دی شپاړسم پاس ډاکو یونین شپاړسم پاس ډاکو یونین شپاړسم پاس ډاکو